چې هر قسم تکلیف چې راځي نو دا د الله د طرف نه. کته چا مړم کړي نو دام په الله مړ کړي، نو چار کله الله په مړ کړي نو بیا دا ستا قاتل به خدای پاک رانی سی ولی او ټول عمر به په دوزخ کې ولی اچي. دا سوالم دماغ کې راغی. چار کله معاملې ټول د خدای دا، نو کزه چا مړ کړم نو دا وجلم په خدای ما، نو چار کله خدای په مړ کړم نو بیا به دا قاتل نیسی ولی او په جهنم کې به ولی اچي. عزیزانو دې مقام کې لږ غونډه بحث د علماء متکلمینو دیکھے څه لږ اختلاف. د بعض علماء دا مذهب دی چې انسان مجبور محض دی چې څه کوي نو دا په خدای کوي. زمون دا ائمه مذهب دا دی چې انسان چې دی دا مجبور محض نه دی. انسان ته الله پاک د یو شی اختیار ورکړي، هغه شی دا دی چې د زړه اراده او د زړه قصد دی. د زړه د اراده او د زړه د قصد اختیار چې دی هغه الله انسان ته ورکړي. اوس چې ته زړه کې اراده وکړي چې زه زنا کوم او بیا لاړ شي زنا وکړي، نو تا به الله پاک نیسي په دې یو ټکي چې تا په زړه کې اراده د زنا وکړه، ولې بجای د زنا د اراده تا اراده د یو نیک کارم کولې شو. نو چې تا اراده د زنا وکړه نو په دې به مؤاخذه کیږي. اوس مخ کې روانې دل التتلل بدفعلی کول دې سره بیا مشیت ته پروردگار عالم متعلق شي. نو تانا به مؤاخذه چې دا هغه صرف ستا د زړه په اراده باندې کیږي. اوس دلته دوه فرق دي. یو دا چې تا اراده د زنا وکړه نو الله پاک با په دې اراده ترغه ستا په عمل نامه کې ګناه نه لیکي چې ترسو پورې دا زنا بالفعل تا کړی نه. بالفعل دې دا زنا کړی نه نو په دې نفس اراده د ګناه به الله ستا عمل نامه کې نه لیکي. او اراده د نیکۍ دی وکړه، اراده د نیکۍ دی وکړه چې زما مستا. اوس لار کې صدا سي واقعات پیښ شو چې جګړه واو تم پکې ونخته او پکې واله شوي او غرزه دی. نستا په عمل نامه کې
با الله ثواب د پورا منزلی کی زکه چې تا اراده او نیت د مانځ کړو ما خبره پوهیږي نو د نیکای چې صرف اراده وکي نو به هم ثواب مکمل ملاويږي او د ګناه چې اراده وکي او ترسو پورې دی هغه ګناه کړی نه نو تر هغه پورې ګناه نه ملاوي اوس داغه کرم او داغه مهرباني ده کوي ویلې چې نه چې نیت د ګناون کې نو ګناه بدر تلی کې عمل نامه کې نو مونږ به څه کړی وې لکه پرون رانه یو ډاکټر تاسو کو چې اسه دا خلک ټول ماته سلیونی ښکاری دا روح نه دي د دې دماغونه خراب وی چې په دې جنت کې دومره لوی ځای ته څه ضرورت دی خو یو کوارټر غوندې پکار دی چې سړی پکې اوسېږي او دومره لوی ځای به چې سل کاله به پاس مزل کې او ګرځي او را ګرځي به دومره لوی ځای ته څه ضرورت نو ما ورته وی چې ته MBBS ډاکټر وی چې او مال مخ کې د څه اراده ده وی انګلند ته مې خیال دی چې MRCP وکم نو مال دومره لوی سفر او تکلیف ته څه ضرورت ته خو سلنډه کمپیوټري به زده کړې و چرته به د دکان کې ناست و سند سپیر کای به خرڅولې اوس لندن ته بځي او MRCP بکې چې MRCP وکي او بیا راشي بیا به څه چل کې وي جی بیا به ز سپیشلیسټ مخ کې به بیا څه کوي واده به کوم بچي به می کور مور به د سخیالي وې ک دولت می ډېرو غټلو بنگلا منگلا به یو ما بنگلې سمره ایریا کې وی وچل 40 کنال کې د چا 15 کنال کې د چا نو مالدانیت اوس نه دی ویلې او کنه مالدانیت څه کې خدا د پلار د دل ته ورکه غوندې کورکه چې د دې کې به اوسېږي کنه نو بنگلې ته ودی سخیا وینا جی چې سره ترقی وکړي نو لوی ځای والا پکار نو مال په دې ستر ګورون چې دا تا په MBBS کړي چې د جنت غوندې ترقی یافته ځای ته ورشي اول ته په کوټانای کې ناشته په کوټانای کې او ستا په مخ کې چې دلته ادنا خلقو هغه په هغه کمرو کې ناشتي چې یو کمره به د ملغلري وي او دا یوې کمرې پلنواله بشپېته نه لګي نو چاغي په هغه کمره کې ناشتي او ته په کوټانای کې نو خدای نه بشکوا نه کې ګیله بنه کې ول جی بس توبه والله اوس پوه شو او د خدای په رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خدای په ټول خدای کې چې کوم مقام خدای مال را کړی دی نو هغه مقام په خپل خدای کې چاله بل چاله خدای نه دی ور کړی بل چاله نه دی بیا یو داسې ځای خدای ساتلی دی چې هغه لا مال را کړی نه دی نو مونږ ته ویلي دي پیغمبر چې اذان وشي او دعا کوي نو چاته یاد ده اذان نه وروسته دعا اسو هټولو ګڼ شروع کړه په څه پي
और गई ताते याद है पास उधर वो है आत मोहम्मद अनिल वसीलता वल फजीलता और पसी वदरजतर रफीअता वबअसो मकाम महमूदा। उगोरा पैगंबर वेली ची आजान कई नुगोरा ची माम आता वबअसो मकाम महमूदा। उगोरा पैगंबर वेली ची आजान कई नुगोरा ची माम हेर न कई जमा खुदा तवाई ची या अल्लाह जमुंग दे महबूब था दरजा रफीआ वर्का और वबअस हो मकाम महमूदा। ए अल्लाह का मकाम महमूद तय लेगा नो पैगंबर वही चे सरुत बे लादा सीधी चे दागे रसई जमाम आगे तनदश बस ख्याल रहा नुमाद पारा बंदा लका हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यो सहाबी और तरा गए वे उम्रे तरवानिम या हज तरवानिम द्वारा तौका हजरत उमर और तवई चिया उखैया अखी रोर तवई उखै दागी तस्गीर दे ए रोर गोटिया ला तंसाना फी दुआए का ए रोर गोटिया चिमके तलारशी चिमा पर दुआ के हेर न हजरत उमर और तवई तासु ख्याल रहा या उखैया ला तंसाना फी दुआए का चिमा पर दुआ के हेर न पैगंबर सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सरदार कौनैन चिचाता खुदाई वेली थी चिवद्दुहा ए हबीबा जमा दे दखपल जात कसम स्ताप दे खैस्ता मख बांधी वल्लैल इज़ा सजा अवे हबीबा जमा दे स्ताप दे तोर जुल्फ कसम दा से कसम खुदा पीत छिल रहे स्ताप दे मख में दे कसम हुई और स्ताप दे जुल्फ में दे कसम हुई मा वद्दअका रब्बुका व मा कला मा तफरीक है नहीं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब स्ताप मख और स्ताप जुल्फ में दे कसम हुई चे आगा शय बदरकम चे तप राजी के अल्लाह सत अकल खबर है या जमों उन्द द सरुन अकल और द देर सही दे तकीगी वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा चे पसत्तर राजी केगी आगा बदर को पैगंबर न तपोस शो चे तब पसर राजी केगी पर क़यामत की चे खुदा बेदर कई वैसा जमा रजा पर क़यामत के सिर्फ दावी चे जमा यौमतिम दोज़ख तलार नशी तासु ख्याल रख जमा लो रजा बदाई अजीजानो उलमाए मुहद्दिसीन वाई चियो सड़ी बांधे बहुक्म तलब वलाड़ी ने कई बदय बतलले कीगी हुक्म मूर्शी चिदा बोझ जहन्नम निकी निश्ता बदी डेरा
हुजूर बहु फरमाई कि दा सड़े रा वापस कई जरा वापस ही की तो प्लाने द प्लानी जोई वो भैया रसूल्ला मखनशम लगो लेता सरा वही बखा पैगंबर भाई चिठू लिखी और दागा दुद ने कह पतला की बेकी मलेको तबलू सुचता कई तला चूचत है कि अचिट बत्ती द्रुंद अचिट की बली कली चित्त या वरज बेख्तियार अपमा दरुद वेले नो दरुद बा द गुल उम्र द गुनाहुन न द्रुंशी और देव रवान दोजख तबे वापस की जन्नत तबे नो आसे अर्ज में दाओ चे अगर डॉक्टर तमावी चे तो खुदा बंदा दा अल्लाह द नियामतुनो न हो सरदार कौनैनम बेनियाज न हो और उम्मत वेली दी चे माद पारम दरजे रफिया और मकाम महमूद द खुदा न गवारे तासो ख्याल रखे नो अर्ज दाओ चे लोए मुब्तला पे इम्तिहानात के दा जवात अकदस दा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोए मुब्तला और इम्तिहानम अव्वल नंबर निशाना चीऊ दे इम्तिहानात नगा पैगंबरान वो सड़े मरम को दरबान दे खुदा है और दे बनी सिंह के दे आसान जवाब और दा जवाब कुरान करे दाखला कुफर वाली कई या अल्लाह दुई पजड़ू बांधे मोहर वाले वालो कुरान के राजी खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समअहिम वाला अबसारिहिम गिशावा वलहुम आज़ाबुन अज़ीम दुई पढ़ो दे चे मोरो वालो या अल्लाह नो ब्या बेनी से वाले दे जवाब कुरान पखपला करे चे दुई पजलून मोर वालो वजह बल तबा अल्लाह बिकुफ्रिहिम दल तब्बेद पारद सबबियत्ता बल तबा अल्लाह बिकुफ्रिहिम अल्लाह दुई पजलून मोर चे वालो नो सबब दी कुफर दे चिदी दे कुफर न मने के द पैगंबरान अतकिया दीन स्त्रीश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंदे जबा दागा गुंदे शान दागा वजाहत दागा हुस्न अगस्तरेश और अबू जहल लाइन गुंदे और अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल गुंदे और अबू लहब गुंदे न समेद चे न समेद नो अल्लाह वे उसे तपरेदा माद दी पजड़ू मोर वालो और दिन बाद जपोएगा दी नो बल तबा अल्लाह बेकुफ्रिहिम दुई पजड़ू मोर चे दे दागे सबब अगद दुई कुफर लके सड़ी तवे अलके दा कुए दे मा वर्जम और दे वर्जम मा वर्जेगी वो वर्जम वो चियो शल देर सलवेख सलजला मा हुए और दे पी वर्जी न तो अलरस्तो न टेलम वर्गी जे जख दे दी कोरम रान का और पसीचे दाउर में एक दिन माच तासो ख्याल रहा पैगंबर रहा है अलकम्मा द बुतानो परस्तश मकवी ना कऊ खुदायान डेर माने ना कऊ जमा पैगंबरी न मन पैगंबर ने किनीदास पोगमा द्वस आया का कतर इश्तिया पैगंबर आगे दा
په ګوته اشاره او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. ٹھیک شو. کاڼي راوړه په لاس کې گر رسولی چیست در مشتم نهان کته پیغمبر نوای زما د لاس کې څه دي گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری زراز آسمان ته چې د اسمانونو په خبرونو پوهېږې زما د لاس کې ووایه چې لاس کې مې څه دي سنگهای اندر کفه بو جهل بود گفت ای احمد بگو تا چیست زود ما دلا اغوی زویم چې ستا لاس کې څه دي او کستالاس کې څه دي دا پخپل وای وینه دا پخپل نشي ویلې ته وایا پیغمبر په یو ګوت ورته اشاره غلاس دا ابو جهل ته وکړه د لاس د نن आवाज راغې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صف دنن آواز راغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بوجال پلاس کی منکانیو دم رئی ایم پس مکر ہوشت وی پدیم جادو چلو تاسو خیال رہا معجزات مشک اوبراوڑ گوتے ورتکیخ بھی مشک نو براڑی سپیتات یا کسانو دسمو کو ویمس کلی چې مش دا چې کو مشکو مغه سره ډک او ول په بویم جادو چلو تاسو خیال را چې د دې ټول کرتوتونو سرا بیا ممنا نو الله ختم الله علی قلوبهم ما د دوی پزړونو مور والو اوس بدینه پس د دوی زله قبول د حق نه کوي نو جواب قرآن کو چې بل تبع الله بکفرهم الله د دوی پزړونو مهر چوالو سبب د دوی کفر دی قرآن کې ان شاء فلیؤمن وان شاء فلیکفر کستا رضا وشنو مسلمان شاه او کرزا دی وشنو کافر ان شاء معنا دا چې الله اختیار ورکړی هر سړی ته چې دالار سماداو دا کاغدا عقل کامل او عقل سلیم میں در کړه دی عقل کامل او عقل سلیم بیا قوت شامه میں در کړه قوت شامه پیجن سپېګمې میں داسې در کړی دی چې خلیل څه شعر اورې نو پته ولګي چې داس خاده او کپلی او سب یلا خبره ده چې د بازي سړی قوت شام منی ایو سړی ما ته خبره کوله کراچۍ کې چې بارانونه وشي نو الته د اوبو نکاسي سیستم ډېر کم دی نو نیم کورونه په اوبو کې ډوبي چې اوبو کې ډوبي نو دا هغه سړی د کور د ټټای مرمت کېده او ور سره خپل مرګره وغله او دسماته ورغله چې او دسماته ورغله دی ولکه څوک ماغه ورتل دا الوا ډبی نه کراچي وال چرته لیدلې دي ا دالوا ډبه پروت ول دی کې وکا باغی کې او دسماته کړه دا مرګرم شیطان غوندي او سره په بند کړي دی د پاس او صبح او باران دی او دالکان په کې لامبو وي چې لامبو وي هغه ډبه هغه بو ته ورزول او دی پاس نه ورته ګوري الکانو چې ډبه لیدل چې دا خدالوا ډبه راغې په بو کې ورمنډه کړي چې ورمنډه کړي چې ډبه رانی ولې دی یو نه رانی سي بلبل نه کار ډبی نه چې سر لري کړي دی نو د بوډا سړی او د سماته او تمام سم حلواو بس پکې لاس داسې کړي دی خلې تا کړي
چې خله تکړه ده نو خو غلو ورستو ولا پته لګېدل چې د دې خو څه بلا خوند دی نو هغې ورستو بیا چې بوی کړی دی چې دا خو غل دي نو تو وایه چې د چا قوت شامه کار نه کوي او بوی نه وړاندې غل په خوله ومنډي تاسو خیال راغی سپیګمو مطلب دا دی قدرت دا شی په دې ځای کني پکاړو چې دا پوزه په سټ کې چرته په تندي کې دا د ګړینګو شی دی او صاحب په خولې د پاسه ټومبلې دا دې د پاره چې خله پاک شی دی چې څه شی ولا راوړي ناول به بوین کې نو هغه نرسته به بیا خولې ته خبرې وګوره زما خبرې وګورئ دا د لاندې نه روزي پاس نه راځي لاندې معده ده د ګنګای مرکز دی چې دې نه راشي دې مرایتا نو دې دماغو کې بیا د دې خبرو اور حالین کی اره خبره دماغ اور حالین کوي نو بیا بار رو باسي نو اره خبره چې کوي دا سه لګه سکتا او سوچ پیو کی دا سوچ دا د اره خبره اور حالین دې د دماغ اوله خبره چې بیډه ته دخلې نه وځي دا هغه دماغي اور حالین یونکی غلو نراوتی او غلې دخلې نه وځي تاسو زمونږ د خلکو دا خبره اوري بس خلې نه غلې ار سره چې غل خوري لګي تاسو خیال لرئ ار سره یو لوی سره امام پسې ولاړ دی سلام چې وګرځي ته امام ته وایي چې مولا صاحب وی چې ونن هوته دې موږ کې د کټی شان ته هین کې دي ا غریب غلې ماړ کې خیال وکړو چې داوس د سړی زوی نه دی موږ کې چرته امام بیمار اول خو تاسو په ایمان وای امام په مصلی ولاړی نیت تړي الله الحمدلله رب الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک تخی یو مقتدی دا ویلی چې استاد تخیږي د شربت پیسې در سره نشته کړه ویلی ول تبنی ولای په مصلی ولاړی چرته تاسو کړی چې استاد کړه ګولو پیسې څنګه چې ته په ګولای در تراو ول دله تکرای چې نن خو د کټیشن ته هین کې دی د قرات نه شوېلې په دغه ستر ګړون چې تاسو ته کوي دا قرات ولې نه شوېلې بیمار راځي چې ډاکټر ته دی بوزي دارو دل راوړم ګولای دل راوړم دا ترې کړی مړای به ناستای قرات بنشي ویلې استاد مړای دی ناسته ده چپلو ګولای در سره راوړم دا نه دي نو خبردار خپه نشي زمونږ والله کنه منځونه نم بزرګي دا او بس یو عادت را پرې وته دي تاسو خیال راغی یعنی هغه ورځ یو سړی منځونه کوي او هغه یو خبره وکړه چا بالکل د کفر خبر چې پیغمبر حضرت عثمان ته دولونه زکه ورکړي وي چې حضرت عثمان مالدارو یعنی پیغمبر لور په مالدارو پسې ګرځولې و نو که عثمان مالدارو نو حضرت علی خدا سے وګیو چې هغه سره خو د لومبۍ شپې د اوربشو د روټۍ پیسې هم نه وي نو هغه بی فاطمه بیا ولې ورکړي دا زمون خلکو خبرې دي او دا زمون خلکو دا پاکستان وران دی د بیړي غر کړه ځکه چې د سړي ځامن پکې ورک شو د سړي بچي نشته
په دماغو کې دا هغه د ګونګټ د ذات د بورا او د ګونګټ یارانه وه. نو بورا به ګونګټ لار وخت راتلو، ګونګټ بنتلو د بورا ځای. بورا ورته وی یو ورځ خو تم زما ځای ته راشه، بس ته راځې نو. خو چې ډېر مجبور کړی دی ګونګټ ورته ویل ښه ده سبا به درځم. نو بورا په چمنونو کې او په ګلونو کې اوسېږي او ګونګټ چې دی په غلو کې اوسېږي. ګونګټ د شپې خیال کړی چې یار له خو ورځې د هغه خوراک خو د ګلونو رس دی او زما خوراک غون دی، نو زه به هلته خورم څه. خو زه چې ځې نو خپل ټفن کیریل کې خپل راشن ځان سره یوسه. نو د شپې د غلو دوه وړی جوړې کړي دي، یو په یو سپېږمه کې ایښې او بله په بله کې، چې هلته که وږی شو بیا به دا وخورې. سبا له بورا راغلی دی، ګونګټ صاحب ورسره روان شوی دی، ګلونو ته یې بوتلی دی. صاحبه بورا ورته ګرځي دا ګلاب دی او دا رامبیل دی او دا چامبیل دی او دا پلانې ګل دی او دا پلانې ګل دی او دا ټوله ورځې په یار باندې د ګلونو سیل. مازدیګر ورته وایي چې اشنا څه پوه شوې په دې ګلونو په دې بویونو خوند؟ هغې ویل نه. وی ولې د ګل مل بوی در نه راغی؟ وی خدای راستی که نه د ګلاب نه د رامبیل نه د چامبیل د هیڅ شي بوی در نه راغی. وی والله که پې پوهېږم. وی چل څه دی بیختي زما اړه شین شو په دې ګلونو ګرځولو او ته پې پوه نه شوې. هغه ورته سپېږمې داسې کړې زه به د ګل په بوی څه پوهېږم، دا وګوره د غلو روړی په سپېږمو کې پرتې. بورا ورته وی اذا کان اتباع سوء، اذا کان اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. د چا چې فطرت ګندۍ او خمګيري پلیت او مرداري هغه په کروڑها ګلونو کې کو ګرځي، نو اغلب مغه د غلو بوی ورزي، ځکه چې دا غس پیګنی د غلو ډکی. زمون خمګير پلیت دی، خمګيرم ګنده دی، په دماغو کې ګنګي پرته ده. مونږ لا د ګلو بوی چرته راځي؟ اول تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای. د خدای نه لوی محبوب به چرته پیدا شي، د پیغمبر نه لوی محبوب به چرته پیدا شي. وای په ایمان چې د خدای خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې. وای ماما دا چا چې ښځې شته د پیغمبر خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې. وای په دغه ایمان چې دا په جومات کې ورته ناست دی چې د خدای خبرو ته ډېر په شوق وخت دی او که د ښځې خبرې ته ډېر په شوق وخت دی. چې درته لګیا شي په شوق ورته چې دا چېرته خفه نه شي. پاکستان کې د ښځو باچهي ده چېرته رانهونه تښتي، سړي په شوق ورته غوږي ښي، د شپې دې ورته څه په شوق غوږي ښي او په مینه مینه یې اوري. او دا درته لګیا زما پلانۍ جامې نشته، زما پلانۍ د پلانۍ کالي دي زما تورته بلکل څنګه چې وې څنګه چې کالي یې څنګه وایي داسې کوئ که نه کوئ. نو ته وایه چې قوم د قوم داسې وي چې د خدای خبرې له په صفر کې ضرب ورکوي د ښځې د خبرې په مقابله کې، دا قوم بم سبا جنت ته ځي او دا قوم بم بخلی کیږي. بیا په ایمان یې ووایي زمونږ د وطن کې دا وزیران ګرځي، وزیران صاحبان
نو اچ تقریر کوي د قوم ته وګورئ کا نږدې نه ورغلي اخبار کې فوټو وګورئ ټول ورته داسې ناز چې دی به صدر فشانی کوي څه به تیرا دوړي حالانکه د وزیر څه خبرې د لوخ پوسکای بباد آمد او بباد رفت چې څه وی ټول دروغ وي ضیاءالحق چې څه وی ټول دروغ وي جنیجو چې څه وی ټول دروغ وي ټیک شو څه ورته داسې نه او د قرآن غوندې کلام بیاني الله اکبر هغه کلام بیاني چې کم کلام به جبرائیل یو آیات د اسمان نه راوړو نو د یو آیات په استقبال کې به 80,000 ملائکې را روان جبرائیل به حاملو د آیات او 80,000 ملائکې به په استقبال کې ور سره را روان هغه کلام بیانېږي د دې قوم حال وګورئ پرون دلته یو جنازه زه پکې هم گورنر صاحب ورته راغلی نو دا خلک سلام علیکم تاسو ما خدای په شرمونو شرموه شرمېدل او بې غیرت خوله به مونږ چینګه کړه لاسونه د سټیټ به م شوي ورته بیتي به شوي ورته بیتي پېژنې د بیتي قوم د بیتي دا بیتی لغت لگ پڑاو کئی چر دا بیتی قوم خدای غند عظیم کلام پا خدای قسم دا دنیا ټول خزائن چی دیا پدی کی دا چاچی یو آیات کرسی پادیریت لیو یو آیات کرسی دی پکی اویلا سلویخت ورځې د هغه دیرې نه عذاب اوچت شي د خدای ډېر نومونه دي هغه ورځ یو بزرګ ته زه تللی وم ما ته په دنیا کې د رزق فراخي او د آخرت فراخي چې غواړې هر مانځه نه وروسته یو د پاسه سل کرته یا وهاب وایا والله که په دنیا کې د بادشاہ تم ضرورت پیښ مونږ سره نور څه نشته وروره نه دولت لرو نه اقتدار لرو نه جاه لرو نه جلال لرو ایمان همدا دی چې عبدالرحمن بابا قیدم دا چې اورنګزیب ورته وی چې کله زما دربار تراشه اشعار راته وایه هغه زه نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دے زمانے زما غلام دے زتا خپل غلام دا نظر تا پا ایمان ویم چی قرآن او حدیث زما دا سی ایمان دے چی دا دنیا بادشاہان دا قرآن پا گرد کے نگر دا ایمان پیدا کئی او دا غیرت پیدا کر یا وهابو ارمانزن رستو یو د پاس سل کرتی وای تو وګوره چې د دنیا بادشاہ 10 روپو نه بده الله پاک د 100 کارای 10 روپو پرون راته یو طالب ویل تا اجتماع کې چې جی 10 روپو نه بدل 100 کار څنګه علي خدای ما ورته بیماری بدنا چې 10 روپۍ او بیمار شو د ډاکټر 100 روپۍ فیس نو الله به داړو بیماری نه چاغه سلونه دم بچ کی کولای شي کنه نو عرض میں داو یاد لرے خدای سره رابطه او تعلق کې ارز د ایوب علی السلام بیان بیا پاتې شو اسی او تپوس میں کولا به بلی جمعه تکو
میاشت په خبره څوک پوهیږي چا څه لیدلی دي کوم مولا لا بموازق لنیولی چې دی به وایي چې روزه ده تیرا دا میاشت چې کومه شروع ده دام لیدلې ده چې د سپش پچا لیدلې ده ها